وما علينا إلا البلاغ المبين قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر توایا تاسو ته له اسمان او زمکینا روزي سوک درکوي یا د غوګونو او سترګو مالک سوک دی او سوک ژوندې له مړي راوباسي او مړی له ژوندي راوباسي او سوک د کارونو تدبیر کوي فسيقولون الله فقل أفلا تتقون نو یقینا دوی به ووایي چې الله دی نو ته ووایه آیا نو تاسو نه یریږئ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون نو دغه الله ستاسو په حق رب دی نو له حق نه بعد نشته مگر گمراهی نو تاسو کوم طرف ته ګرځولی شئ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون هم دارنګه ستا د رب کلمه په هغو کسانو باندې چې فسقي کړی دی ثابته شوه چې یقینا دوی ایمان نه راوړي قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون تو دوی ته ووایه آیا ستاسو په شریکانو کې داسې څوک شته چې مخلوق لره اول ځل پیدا کوي بیا یې دوباره ژوندي کوي ته ووایه الله مخلوق لره اول ځل پیدا کوي بیا یې دوباره ژوندي کوي نو تاسو کوم اړخ ته اړول کیږئ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق تو دوی ته ووایه آیا ستاسو په شریکانو کې داسې څوک شته چې د حق طرف ته هدایت کوي ته ووایه الله حق ته لارښوونه کوي أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون آیا نو هغه څوک چې حق ته لارښوونه کوي زیات حقدار دی چې متابعت یې وکړی شي یا که هغه څوک چې پخپله هم لاره نشي موندلی مګر دا چې لار ورته وښودلی شي نو پر تاسو څه شوي دي تاسو څنګه فیصله کوئ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون او د دوی زیاتره پیروي نه کوي مګر د ګمان بېشکه ګمان د حق په مقابله کې هیڅ فایده نه ورکوي بېشکه الله خو پوهه دی پر هغو کارونو چې دوی کوي وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين او دا قرآن هیڅ کله هم داسې نه دی چې له الله نه غیر دی په دروغو جوړ کړی شي او لیکن دا تصدیق دی د هغو کتابونو چې له دنه مخکې دي او د رب العالمین له جانبه د کتاب تفصیل دی چې هیڅ شک پکې نشته أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين آیا دوی وایي چې دا له ځانه جوړ کړی دی ته دوی ته ووایه نو تاسو یو وړوکی صورت د په مثل راوړئ او له الله نه پرته چې څوک کولی شئ راوبلئ که چېرې تاسو رښتیني یئ
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. بلکې دوی د هغه قرآن تکذیب وکړه چې دوی د هغه د علم احاطه نه وکړي او دوی ته لا د حقیقت نه راغلی. همدارنګه تکذیب کړی و هغو کسانو چې له دوی نه مخکې وو. نو ته وګوره د ظالمانو انجام څنګه وو. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. او ځینې په دوی کې هغه څوک دي چې پر ده ایمان راوړي او ځینې په دوی کې هغه څوک دي چې پر ده ایمان نه راوړي او ستا رب پر فساد کوونکو تر ټولو ښه پوهه دی. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. او کچر دوی ستا تکذیب وکړي نو ته دوی ته ووایه زما لپاره زما عمل دی او ستاسو لپاره ستاسو عمل دی او تاسو له هغه عمل نه بیزاره یې چې زه یې کوم او زه له هغه عمل نه بیزاره یم چې تاسو یې کوئ. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. او ځینې په دوی کې هغه کسان دي چې تا ته په غور سره غوږ نیسي. آیا نو ته کڼو ته اورول کولی شي اگر که دوی عقل هم ونه لري. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. او ځینې په دوی کې هغه کسان دي چې تا ته ګوري. آیا نو ته ړندو ته لار ښودلی شي اگر که هغه لیدل هم نه کوي. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. بشک الله په خلقو باندې هیڅ شی ظلم نه کوي او لیکن هم دا خلق پر خپلو ځانونو ظلم کوي. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. او هغه ورځ چې هغه الله بدوی راجمع کړي په دې حال کې چې لکه دوی په دنیا کې نو اوسېدلي مګر د ورځې یوه ګړۍ دوی به په خپل منځ کې یو بل پیژني. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. یقینا هغه کسان تاوانیان شول چې د الله د ملاقات تکذیب یې کړی وو او دوی هدایت موندونکي نه وو. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. او کو کله هم مونږ ته ځینې هغه څه وښیو چې مونږ یې له دوی سره واده کوو یا تا وفات کړو نو خاص زمون طرف ته د دوی واپس راتلل دي. بیا الله ښه ګواه دی پر هغو کارونو چې دوی کوي. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. او د هر امت لپاره یو رسول وو نو کله چې به د هغوی رسول راغی د هغوی په منځ کې به په انصاف سره فیصله وکړی شوه په داسې حال کې چې پر هغوی به ظلم نه کېدو. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. او دوی وای دا وعده کله ده که چېرې تاسو رښتیني یئ. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل
إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تو دوی ته ووایه زه د خپل ځان لپاره نه د هیڅ ضرر او نه د هیڅ فائدې مالک یم مګر هغه چې الله یې وغواړي. د هر امت لپاره یوه نیټه ده، نو کله چې د دوی نیټه راشي نو دوی به نه یوه ګړۍ وروسته کیږي او نه مخکې کیږي. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. ته دوی ته ووایه تاسو خبر راکړئ کچره پر تاسو د هغه عذاب د شپې راشي یا د ورځې، نو څه دی هغه عذاب چې مجرمان یې په تلوار غواړي. ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. آیا بیا به تاسو پر دې عذاب ایمان راوړئ کله چې واقع شي؟ آیا اوس ایمان راوړئ چې عذاب نازل شو؟ حال دا چې یقینا تاسو وایئ چې د دغه عذاب به مو جلتی کوله. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. بیا به ظالمانو ته وویل شي تاسو د همیشوالي عذاب وسکئ، تاسو ته سزا نه درکولی شي مگر په سبب د هغه عمل چې تاسو به کاوه. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. او دوی لتانا پوښتنه کوي چې آیا دا حق دی؟ ته ورته ووایه هاو په خپل رب مې د قسم وي چې بېشکه دغه خامخا حق دی او تاسو الله لرا عاجز کوونکي نه یئ. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. او که چری حقیقتاً د هر هغه نفس لپاره چې ظلم کړی دی هغه سوي چې په ځمکه کې دي نو خامخا به یې فدیه کړي او دوی به پښیماني پټه کړي کله چې دوی عذاب وویني. وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. او د دوی په منځ کې به فیصله په انصاف سره وکړی شي په دې حال کې چې پر دوی به ظلم نه کیږي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اگاشي بشک خاص د الله لپاره دی هغه څه چې په اسمانونو او زمکه کې دي. اگاشي بشک د الله وعده حق ده او لیکن د دوی اکثره نه پوهیږي. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هغه ژوند ورکوي او مرګ ورکوي او خاص د هغه په طرف به تاسو ورګرځولی شئ. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے خلقو یقینا تاسو ته د خپل رب له جانبه نصیحت راغلی دی او پسینو کې چې څه مرضونه دي د هغو لپاره ستره شفا ده او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تو اوایا د الله په فضل سره او د هغه په رحمت سره لہذا په دې سره دی دوی خوشاله شي دا ډېر غوره دی له هغه نه چې دوی جمع کوي. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا
قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. تو دوی توایا تاسو ماتا خبر راکړی هغه رزق چې الله تاسو لپاره نازل کړی دی نو تاسو له هغه نه سو حرام او سو حلال ګرځولې دی. تو ورته وایا آیا الله تاسو ته د دې خبر درکړی دی یا تاسو په الله پورې دروغ تړئ؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. او د هغو کسانو چې په الله باندې لزانه دروغ تپي سګومان دی د قیامت په ورځ کې به ورسره سکیږي. بېشکه الله په خلقو باندې خامخا د فضل کولو والا دی او لیکن د دوی زیاتره شکر نو باسي. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. او تو نه په کوم کار کې مشغوله او نو تلولې لدینا یعنی لقرآن او نو تاسو سو عمل کوي مگر مون پر تاسو باندې شاهدان یو کله چې تاسو په هغه کې بوختيږئ. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. او ستا لربنا پزمکه کې او نو په اسمان کې د ذره په اندازه شی هم نه پټیږي او نو لدینا وړوکه شی او نو لدینا زیات غټ مگر په واضحه کتاب کې دي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اگاه شي بېشکه د الله دوستان چې دي پر هغوی باندې نه سو ویرشتا او نه دوی غمجن کیږي. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هغه کسان چې ایمان راوړی دی او ځان له نافرمانیو ساتي. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. دا هم دوی لپاره په دنیايي ژوند کې زیری دی او په آخرت کې هم د الله کلمات لره هیڅ تبدیلی نشته. هم دغه ډیر ستر بری دی. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. او د دوی وینا دی تا غمجن نکړي بېشکه عزت ټول خاص د الله لپاره دی هم هغه خو اوریدونکې خو پوهه دی. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. خبردار شي بېشکه خاص د الله مملوک دی هغه څوک چې په اسمانونو کې دي او هغه څوک چې په ځمکه کې دي او پیروي نه کوي هغه کسان چې له الله نه پرته شریکان بلی. دوی پیروي نه کوي مگر د ګمان او نه دي دوی مگر دا چې اټکل چلوي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ده هم هغه ذات دی چې تاسو لپاره شپه جوړه کړې ده د دې لپاره چې تاسو په دې کې په آرام شئ او ورځ یې روښانه ګرځولې ده بېشکه په دې کې خامخا نښې دي د هغه قوم لپاره چې اوري. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني
له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا. دوی وای الله د ځان لپاره اولاد نیولې دی، هغه پاک دی، هم دی غنی بے پروا دی. خاص دلرا هغه سدي چې اسمانونو کې دي او هغه سچې په ځمکه کې دي. تاسو سره په دې خبره سو دلیل نشتا. أتقولون على الله ما لا تعلمون. آیا تاسو په الله باندې هغه خبره ورتپی چې پرې نه پوهیږئ؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. تو وایا بشکا هغه کسان چې په الله باندې لزانا دروغ تړي دوی با خلاصې ونمومي. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. په دنیا کې لګا فائدہ اخستل دي، بیا خاص مونږ ته د دوی واپس راتلل دي، بیا به مونږ پر دوی د ډېر سخت عذاب مزه وسکو په سبب د دې چې دوی کفر کاوه. وما علينا